بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زما څخه ګناهونه کېږي او څو واره مې کلکه توبه کړې ده چې بیا به زه ګناه نه کوم. په دې زه ښه پوهېږم چې دا کار ګناه ده چې زه یې کوم. الله راسه ناراضه کېږي، خو بیا هم شیطان زور راباندې وکړي ګناه راڅخه وسي. نو ما ته څه کول پکار دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته باید څو کارونه وکړې. اول کار باید دا وکړې چې خپل ځان وپېژنې. ته څوک یې؟ ته انسان یې. د انسان او د حیوان ترمنځ الله دا فرق کړی دی چې انسان ته عقل ورکړی دی او اشرف المخلوقات یې پیدا کړی دی، او حیوان ته عقل، فکر او دا شرافت نه دی ورکړی. دوهم، ته مسلمان یې. هغه مسلمان یې چې د نورو کافرانو په پرتله د عزت و شرافت ډېر زیات دی. نو چې ته انسان یې او ته مسلمان یې، ته پوهېږې چې انسان او مسلمان کم خاصیتونه لري. د مسلمان او د انساني هغه شرافت تقاضا دا وي چې باید همت والای، غیرت والای. ته ګوره خلک د همت او د غیرت په خاطر باندې ځان ټوټه ټوټه کوي. د همت او د غیرت په خاطر باندې خلک تر ډیرو تاوانونو تیریږي، خلک لوږې پر ځان باندې تیروي. ان تر دې فقط د دې خبرې دپاره چې خلک ما ته با همته ووایي. ته نه پوهېږه چې یو مجرم د وخت محکمه راټینګ کي، په لستو یې وایي، اقرار نه کوي، فقط د دې په خاطر چې خلک ما ته کم همته ونه وایي چې تا ولې اقرار وکړي. ګوره فقط د یو جرم د یو همت د خبرې یا د همت و ځان ته د نسبت کولو لپاره دومرې خواري پر ځان تیروي چې خلک ما ته بې غیرته ونه وایي. د همت دپاره خو خلک په باطلو لارو کې لا دومرې قربانۍ ورکوي. نو ته د حق په لاره کې ولې همت باید ونه کړې؟ دا عزم دا خو د همت لومړۍ نښه ده چې کله تا توبه وکښل. توبه دا معنا چې زه دا ګناه بیا نه کوم. کلک عزم یې دی او پر تېره ګناه پښیمانه یم. کلک عزم معنا دا چې دا کار بیا نه کوم، او دا عزم ماتول دا اوله بې غیرتي ده، دا اوله کم همتي ده. نو ته ځان وپېژنه چې زه خو انسان یم، مسلمان یم، همت والا یم. خلک په باطلو لارو کې دومره همت کوي. آیا زما سره دغه همت و غیرت نسته چې د دې خپلې فیصلې دفاع وکړم؟ نه کوم دا ګناه. د الله سره مې وعده ده، د شیطان د زارې چاودلو لپاره دومره همت ته نشي پیدا کولی. نو ته اول وارې ځان ته متوجه سه چې زه ولې یو بې غیرته انسان جوړ سم. شیطان ولې په ما باندې دوکه وکړي؟ شیطان ولې زما څه داسې انسان جوړ کړي چې بیا په خپلو منځو کې چکچکې سره کوي چې د فلان عزم مو ورمات کړي، پلانکۍ مو د بې غیرتیانو په ډله کې حساب کړي. هر کله چې ستا ګناه ته زړه وسي شیطان ته دا ووایه چې زه خو بې غیرته نه یم، زه خو با همته یم. نو اول کار خو د همت دا را پر زړه کړم. دوهم کار دا وکړه چې ګناه و ګناه ته زینه ده، نیکي و نیکي ته زینه ده. کله چې شیطان تا د کبیره ګناهو ته وهڅوي، ته کبیره ګناهونه پرېږدې، نو بیا کله کله صغیره ګناهونه هم په تا کوي. دغه صغیرې ګناه د دوامه څخه کبیره ګناه جوړېږي. چې یوه کبیره ګناه سوه، هغه دې د بلې کبیرې ګناه لوري ته ورهڅوي. او نیکي چې یوه نیکي وکړې، هغه نیکي دې د بلې نیکي لارې ته هڅوي. ته کوشش وکړه، نیک کارونه ډېر کوه، د لمانځه پابندي کوه، ذکر کوه. په هر هغه وخت چې ستا ګناه ته زړه نه کېږي، داسې وخت یې هغه مهال راسه ژر ژر زه ذکر وکړم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. د دې یوه سبحان الله په قدر چې ته خبر سې چې د دې څومرې وزن دی، حیران به پاتې سې. لا اله الا الله محمد رسول الله الله. سبحان الله والحمد لله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. په فارغه وختو کې دا شیان وایه. دا نیکیو ته زینې دي، د بدیو څخه لرېواله دي. او دریم کار دا وکړه چې د نیکانو خلکو مجلسونه اختیار که او د بدانو خلکو د مجلسو لاس واخله. چیرې چې کم خلک ګناه کوي، د هغه سره قطعا مه کښېنه. ګوره دا امکان نه لري چې یو څوک په مرداري کې روان او د بدن یوه برخه ته دې مرداري ونه رسېږي. د بدانو خلکو سره کښېنستل، هغه کسان چې ګناهونه عادت وي، د هغو سره ناسته ولاړه، دا فقط ځان په مرداري لړل دي.
او د نیکانو خلکو سره ناسته دا د عطار یا د خوشبو خرڅونکي سره ناسته ده. که ته د عطار سره کښېنې نو که دی عطر درکړي کېدر نه کړي اتمن چې ولاړ سي د کالو به دې خوشبویي ځي. او د آهنګره سره چې کښېنې که دی تا په اور وسوځي که ونه سوځي کالي به دې تور وي. په نانوای چې د دود اورونه بل کړي اتمن به تا ته یو څه رسېږي. کلک عزم وکړه چې یو څوک ګناه کوي د هغه سره هېڅ ناسته مه کوه. د یو ضرورت د خبرو بغیر رانیول خرڅول. نیکان خلک وپلټه ته چیرې ناست دي د هغو سره کښېنه. او بل کار دا وکړه که چیرې ته مطالعه لرې نو داسې کتابونه چې په هغه کې د صحابهو قصصې بیان سوي داسې کتابونه مطالعه که. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت کتابونه مطالعه که. او که هغه نه د آډیو یا د غږیز بیانونه د علماو واوره چې د صحابهو قصې پکښي. دا کارونه ته وکړه زه تضمین در کوم چې بیا به دې د ګناه و لارې ته هیڅ پام هم نه ور اوړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.